مننه. سترګې به نه پټوو، یو څه یې د منلو وړ دي. سترګې به نه پټوو، یو څه یې د منلو وړ دی او د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي، خو دومره ډېر غله ده چې په کومه لار به سپر ودروي، په نیمه حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي. سترګې به نه پټوو، یو څه یې د منلو وړ دی او د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي، خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار به سپر ودروي، پر نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي. چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو، موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو، موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي، چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي. موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي، چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي. یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده، چا د غنم پر وږي هم امپراتوري کړې ده. نه خالو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو، نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو، نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو، نه چا په شان د اولګل سیري ټټر راوړو. یو څوک سپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی، یو څوک سپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی، راپورته نه شلو بیا غلی او داغلی پروت دی. هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی، یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه غاړه پروت دی. نو پوپلځې خېش کې نه توخې نه څک یم، څه پردي وو زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه ته ورک پښتانه غږ یم ملا ورک یم، زه ته ورک پښتانه غږ یم ملا ورک یم. احمدشاه په درانۍ کې یو کس و، دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و، په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو، بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو پنځم عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه، امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، اباسینه تر امو او تر واخانه، پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه، سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه. مؤسس د لوی افغان وي ته ترزنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو، نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله، دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله، نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول، نه یې نوم نه یې نښان او نه پرې یاد شول. خوشحال څه و؟ خوشحال څه و؟ خوشحال بیګ او یو نواب و، د مغولو په دربار باندې سیراب و، چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو، بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو، چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږي نو په کور کښې